ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو قربا اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې امریکا، کاناډا، استرالیا، ترکیه، انګلستان، ناټو، ناروې، سویډن او یو شمېر نورو متحدینو په یوه ګډه اعلامیه کې په هېواد کې په روزنیز مرکزونو نو وروستي بریدونه غندلي او د یادو بریدونو له امله د راورپېښې شوي مرګ ژوبلې په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ د افغانستان یو شمېر نورو نړیوالو متحدینو د وروستۍ اعلامیه هرکلی کړې. د استرالیا، اروپایي ټولنې، امریکا، کاناډا او یو شمېر نور متحدینو پر کابل پوهنتون او یو شمېر نور روزنیز مرکزونو بریدونه غندلي او په دې اړه یې خپل اندېښنې څرګندې کړي. د جرمني دفاع وزیر هایکو ماس ویلي چې په امریکا کې د نوماندو ترمنځ د ټاکنو اړوند دا ډول روان بحثونه د نړیوال امنیت لپاره خطرناک دي. نوموړي له بیلډ ورځپاڼې سره په خبرو کې اضافه کړې ده چې له امریکایانو څخه د ډیموکراسي دا ډول فرهنګ هغه څه نه دي چې موږ یې له دوی څخه تمه لرو. ولسمشر ټرمپ خپل سیال جو بایډن ته خبرداری ورکړې وي چې خپله بریا اعلان نه کړي. دا په داسې حال کې دی چې جو بایډن د پنسلوینیا، جورجیا او اریزونا په ایالتونو کې رایې شمېرنه کې لا هم مخکې روان دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د میدان ښار د ښاروالي ظریفې غفاري پلار عبدالواسع غفاري وژنه غندلې او د هغه د پلار د قاتلانو د نیولو غوښتنه یې کړې ده.